کټ مټ د افغانستان د روژه ماتي په څیر دلته فقط جشن د جشن د افغانانو جشن د په دې مرکز کې الحمدلله چې خانی پیارانی اینا یاد گرفتن همونطور فرست کلاس پخته میکنن 80% افغانای ما در انگلیس لندن به آذان مرکز ما افطاری میکنن تقریبا 100 نفر خانوما میایه 100 نفر 1.5 نفر مردم میایه خدا دوستا رو نگیره کسی گوشت کمک میکنه کسی مثال برنج کمک میکنه پورا میاشت کې نور کار نه کوم همدلته دا کار کوم چې دوستان او وطنداران د خېټه ورته مړه کړم دې کې ټول هغه د چا کول د چا خبره چوف او کف پکې هر څه وي بیا ټول آخر کې چې دی په تراویح کې یو رقم چای جوړېږي چای لغماني مثلا احمد ظاهر وګوره منګل صاحب وګوره مثلا ملنګ جان وګوره نور ټول وګوره دا خلک د قاري صاحب نوم دی وانخیسته قاري صاحب برکت الله سلیم تر ټولو ستر ویاړ د وطن او الله دې جنتونه هغه شاعر خو نه یم خو هنرمند یم د احمد ظاهر مرید یم اذان ته کم وخت پاتې دی دسترخوان څنډې هم په ډکېدو دي نو اذان چې وشي لا به دا ځایونه سره ډک شي قابلي پلاوي په دې کې دا دې جوړې کړه په دې کې اچولي دي د هر کس لپاره یو دانه احساس خوشی میکنی تو احساس تنهایی کردن نمیتونی فکر میکنی که چهار اطرافت همه اونم غوری بود در غوری یک دسترخوان میپیچوندن خدا بیامرزه والدیم روان میکرد اولین پیام ما اینمی است که اولادایتون اجازه ندین که طرف اروپا برن اینمی هدف است که کلتور و سنت وطن افغانستان دی ایجاد میشه د ابراهیم صافی د یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم پوهیږئ له افغانستانه زرګونه کیلومتره لرې دلته په لندن کې کټ مټ د افغانستان د روژه ماتي په څیر روژه ماتې تیاریږي نن په همدې غږیږو په لندن کې د افغانانو د یووالي اسلامي مرکز کې د همدې مرکز له مشر قاري صاحب عبدالوکیل سره خبرې کوو را سره اوسئ چې په روژه ماتي کې څه تیار کړي دي نن قاري صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر کیسه ان شاء الله ژوندی دي مننه رمضان مبارک ان شاء الله ستاسو دې مبارک وي ډیره زیاته مننه چې بیا مو وخت راکړی راته خواهش کوم خوشحاله اوسئ قاري صاحب خبرې خو مو وړاندې کړي دي روژه ماتې مو تیار کړی دی څه مو تیار کړي دي که دلته لیدونکو سره دلته الحمدلله روژه مات هم ده رمضان هم ده افطاری هم ده تراویح هم ده منځونه هم ده ټولو شیان ده الحمدلله په رمضان کې دا هر څه لکه چې وړیا دي دلته فقط جشن د جشن د افغانانو جشن د په دې مرکز کې الحمدلله ماشاءالله که شپې راځي له خیر سره د تراویح په وخت کې او د افطاري په وخت کې تاسو وګورئ چې څومره الحمدلله دلته جمع جوش دي یعنی تاسو هغه د وطن یو ډول هغه بالکل اوس وګوره اوس دلته راته وښیه وایي ته خپله اشپزي م کوې قاري صاحب دا هغه دې نه خو د موږ نه یو خبر کړي داسې چل ده چې یو د موږ مقتدي ده پاکستاني ده هغه یو ورځ ما ته وګوره چې زه دلته خشتکاری کوم خشتکاری میکردم این آمد سیل کرد بالای سرم استاد شد بازو صرف کرد دیگاه خود گپ زد مقتدی ها بود وقت نماز گفت بیا که نامی از امام ای تو زید بانیم نه all in one گفت از این الف تا یاد این مسجد میکنه ولی الحمدلله حافظ صاحبایی چې هر چی کردم همه از دولت قرآن کردم دغه ټول کسبونه چې ده الله سبحانه و تعالی د قرآن په برکت ماته ورکړی ده ان شاء الله الحمدلله بالکل او یو متل ده په پښتو چې خاني پیارانی زه چې خان یم الحمدلله په دې مرکز کې د دې یارانو په وجه ده ان شاء الله دا اوس موږ پخلنځي سره ولاړ یو اشپزخانې سره راځئ وګورئ چې د پخ کړي دا دلته اوس خو یو څلوېښت چل دقیقه مانده به وقت افطاری دیگه مال آمادگی داریم بر افطاری ما پلو را بار کردیم پخته کردیم تیار شده دیگه این قابلی چی ده دقیقه ازبکی قابلی ده ازبکی قابلی وایدید دیتا او دیگه
ما خودم یاد دارم پخته کردیم و پخته میکنم و حال شاگردایم شکر زیاد شده اینجا یاد گرفته مجروح صاحب در د سره به بیا خبرې وکړو پښتو خبرې وکړه او پښیم خبرې وکړه او دا کمره د قاری صاحب ته دې خواته راوړه چې قاری صاحب معلوم چې دی خو ماشاءالله د ورځ تر بلې قاری صاحب ځوانیږي موږ الحمدلله صافی صاحب این قابلی بسیار سپیشال قابلی است از بسیار جای دور میاین به خاطر این قابلی خوردن یعنی برای نماز نمیه برای قابلی نه افطاری میاین نماز هم میخوانن تراویح هم میخوانن افطاری هم میکنن الحمدلله باز میرن خوش و خوشحال دیگه این قابلی رو شکر الحمدلله ولی ما شاگردایی دارم که اینا یاد گرفتن همونطور فرست کلاس پخته میکنن حالا کدیش ببینین و گپ بزنین ایرا خالی دیده نمیتونیم ایرا پسان باز وقت پیش از افطار بین یک چند خبات میکشیم یک در خبات باز میکشه باز امروز دیگه امروز اشپزم صحبت دیگه حالا به خاطر که ما از شما که خلاص شم برای ما اجازه بده که ما برنامه لایف داریم اینجا برنامه هایی که ما در ماه مبارک رمضان داریم در این مرکز این برنامه افطاری است برنامه نیم ساعت پیش از افطار آذان برنامه لایف داریم اونجا روزمات گپ میزنیم تلاوت قرآن کریم است راجع به فضیلت رمضان است صحبت میکنیم باز آذان وقت تایم لندن آذان میتیم در لایف در چیز در یوتیوب و در فیسبوک مرکز همبستگی اسلامی یعنی 80% افغانای ما در انگلیس در لندن با آذان مرکز ما افطاری میکنن ماشاءالله اونا لایف میبرن شکر الحمدلله قاری صاحب با چند نفر در اینجا شما اینجا ما هر روز برای 250 نفر 250 بله تقریبا 100 نفر خانما میایه یک 100 نفر یک و نیم 100 نفر مردا میایه باز می پرسونل مسجد از تا بالا تقریبا 200 240 230 گاهی کم میشه گاهی زیاد میشه خود در این حدود ما همینجا افطاری میکنیم بازی افطاری را خود ما پخته میکنیم اینجا خود ما کار میکنیم کلش والانتری است یار میبینی یا کلش بر رضای خدا کار میکنه ماشاءالله دوی پیسه نخلی او دا یا پیسه نمیگیره فقط ماه مبارک رمضان کل از یا کارگر است کل از یا کسبی است ایتو نیست که یا لگا باشند کل از یا انجینیر است کل از یا صاحب مینی کپ آفیس داره کل از یا کار میکنن زحمت کش هستن اینمی 1 ساعت 2 ساعت که یا تیر بکنن 1 ساعت 2 ساعت الحمدلله یا میتونن که دویرو 300 400 پوند جور کنن ولی به خاطر خدا امی همبستگی را در اینجا حفظ کردن قاری صاحب مصارف عجیب چی رقم مصارفش باز مصارفش این دوستا کمک میکنه افغانای ما شبانه اسپانسر میکنه هر شب یک نفر اسپانسر میکنه و در ضمنش خدا دوستا رو نگیره کسی گوشت کمک میکنه کسی مثال برنج کمک میکنه اگر نیم ماه 350 پوند که مثال یک کسی اسپانسر میکنه در یک شب این در این شرایط برای 200 نفر 200 نفر نان پخته کردن رساندن بسیار سخت است در پولیش باز الحمدلله کمک میکنن دوستا ولی خوبیش است که کاری که میکنن کارگرای ما الحمدلله در ماه مبارک رمضان همینجا بعد از 3 بجه میان کلش با خاطر رضای خدا تا وقت افطاری را خلاص میشه نماز خلاص میشه ظرفا را میشن میرن الله اکبر قاری صاحب دیگه سوالات که داشتیم حال شما برنامه لایف داره حال ما راه میریم دیگه وقت شما را نمیگیریم بعد از حال برای ما اجازه میتونین مجروح صاحب که ما امروز صحبت میکنیم آمر آشپزخانه ماست آمر آشپزخانه ماست و انجینیر صاحب انجینیر صاحب شاه محمد ظریف جان این چیز بیادر زبی جان این صفی الله این از سالهای سال بیادرش پیش از این در مسجد کار میکرد بازی که در مسجد آمد بازی رو کلی که بیادر زبی میگه بیادر نامش یاد نیست خب یک محبت از دمای نام اصل نام خودش صفی الله است و اونام صاحب اونا اسمت جان است اینا کارگرای مسجد ما همیشگی دیگه شما را به خدا سپردیم به اینا سپردیم با صحبت میکنیم بازشان میکنیم استای سره و خبری وکړو دا مایک به یو تاسو ته درکم لومړی خو دې ځان راته معرفي که نوم دې راته ووایه ټول نه مخکې سلامونه نیک هیلې ټول دوستان انډیوالان او وطندارانو ته الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ سئ او دا روژه ستاسو ډېره ښه زما نوم دلاغا مجروح زه اصلا د درې نور اوسیدونکی یم او پشهی یم دلته ولنټرلی کار کوم نور دوستانو سره دغه زما انډیوالان دي فی الحال زه مین شف یم نو
پوره میاشت کې نور کار نه کوم، همدلته دا کار کوم چې دوستان او وطنداران دا خېټه ورته مړه کړم. دا راته ووایه چې نن دې څه پخ کړي دي د روژه ماتي لپاره، څه دې تیار کړي دي؟ نن ډېر زبردست قابلي پلو پخ شوی دی انشاءالله، چې اوس یو 2 دقیقې به دا قابلي دا دیګ له کوم انشاءالله، او ډېر مزداري ډېر ښایسته همداسې سپیشل جوړیږي، برکت سره جوړیږي. دې کې ټول هغه د چا کول د چا خبره چف و کف پکې هر څه وي، هغه ټول چف و کف چې دی دا ټول مساله جات دی پوه شوې. نو د رمضان برکت دی، دا دوستانو برکت دی. نو انشاءالله چې تاسو مستفید چې د خیر سره چې روژه دلته موږ سره ماته کوي او بیا موږ ته بیا نمبر راکوي. نه داسې نه وي، خو دا اوس دا هر څه تاسو وړیا ورکوئ که پیسې ماخلئ، دا څه حساب دی؟ موږ وروره وړیا دي ټول دوستان دپاره، دا زموږ کوشش چې دی همدغه وطنداران او د مسلمانانو دپاره دی چې دغه روژې میاشت کې څوک ستړی راځي، حتی بس ډرایوران دلته ودرېږي، موږ ورته ټیکوي ورته ورکوو. دغه دروازې مخکې دلته انګلیسان دي ګیس کار کوي، دغه ته هم ورکوو، یعنې انساني ټول نه مخکې دی. نو دې د خاطر موږ کوشش کوو چې دا خلک جذب کړو چې څنګه خلک استو، موږ څومره ښایسته خلک استو، زموږ دین څومره ښه دی. نو یس فری د هغې پسې نور شیان هم شته لکه ډیزرټ شو، چای شو، بیا ټول آخر کې چې دی په تراویح کې یو رقم چای جوړېږي، چای لغماني چې زموږ انډیوال دی معروف خان جوړي، ډېر زبردست دی هغه چې اوس کې. نه معروف خان کومه دی؟ لغمانچل خو به پکې نه کوئ؟ نه هغه بالکل داسې یو شی دی چې هغه کې موږ داسې مواد اچولی چې تا بیا راغواړي، بیا راځي. دا لغمانیان خو چل نه کوي چې نوم یې بد دی که څنګه؟ دا خو داسې چل دی چې ډېر هوښیار دي ماشاءالله، لغمان، وردک او نورستان او درې نور ټول هوښیار دي، خو دا ډېر د هوښیارۍ د لاسه دوی ته خلک چل وایي. نو که خیال دې کړي لیکوال هنرمندان دا ټول د لغمان دي زموږ خاص. دا ګوره دا نور ولایتونو کې خلک وګوري دا خبره ما نه ده کړې. ګوره دا د ورور ویلي دي چې وایي دا نورو ته یو ډول په کمه کتلي دي که نه خبر دلته چې هر څه په سټیج دی که نه. زموږ پخواني هنرمندان وګوره، شاعران وګوره، مثلا احمد ظاهر وګوره، منګل صاحب وګوره، مثلا ملنګ جان وګوره، نور ټول وګوره، دا خلک یادېږي که نه دا به یاد شي. د قاري صاحب نوم دې وانخیسته، قاري صاحب برکت الله سلیم تر ټولو ستر ویاړ د وطن او الله دې جنتونه. نو اوس یې څه تیار کړي دي؟ اوس د خیره سره دې نه مخکې چې دا دیګ وسوځي دا دغه دیګ بیله کړو، دا فایر پې بند کړو او بسم الله به وکړو ورسره. الله دې دغه روژه ټولو باندې په خیر تېر کړي او زموږ دا زحمتونه خدای دې بې دغه نه کړي او لږ د چا خبره څه چې په زړه کې هم دی هغه بالکل وشي. نو اوس دا خلاصوي بیا په دې قاپو کې ویشل؟ نه دا بیا د چل دی چې ټیکوي بوکسونو کې اچوو. اوس دا یو ویله که نه دسمال ماته راکړه، زما دسمال راوغورځه صفي جانه. یو څه دې ونه ویلې چې دا په کور کې هم دیګ کوې که یوازې دا بیرون؟ والله دا مې د کور نه زده کړی دی صاحب، بهترین د چا خبره. کله که درته کور کې ووایي چې موږ ته دیګ وکړه هلته والله اوس که درته ووایم چې کله اړیکې خړېږي بیا پرې نه اوس که درته وایم چې ما نه دی زده کړی، بیا کور کې حالات خرابېږي ځکه دا پروګرام کېدی چې دوی هغوی وګوري بیا ووایي چې دا رښتیا ولې دې ویلي. نو دا رښتیا خبر دا ده چې بلې هغه بسم الله الرحمن نو کور نه مې زده کړی دی. یعنی دا د هغوی له ویرې وایي چې د هغوی نه دې زده کړی دی؟ دا ویره خو شته نو څه کوې اوس خو بسم الله ماشاءالله ماشاءالله. نو دا لکه نو دا چې دی صاحب اوس دا قابلي پلو شو. دا قابلي پلو لکه د دې هغه ټول هغه چې دی چې د چا خبره ذخیره پټه خزانه بل چاته ده. اوس پټه خزانه وګوره. دا چې دا پټه خزانه لاندې دې دپاره خپل یو موږ دغه لرو قاشوغ. دا دې سم هغه ورته پیدا کړی دی. ښه نو چې دا داسې خوراکونه ته جوړی نور خلک به چېرته دي؟ خو دا غوښه ګورې دې خوا د کامره دې خوا دا په دې یعنې دا غوړي چې دی دا ټول دا مزه چې دی په دې کې یو کې داسې دغه کېږي ځکه ماشاءالله چې دا داسې ونشي بیا خوند نه کوي. دا ستاسو مخکې صاحب نو انشاءالله چې نن دا ستا په دې برکت باندې یو ښایسته راغلی ګورم. ماشاءالله ماشاءالله د رښتیا هم دغه نه معلومیږي د وریجې داسې دانه راغلي دي. دا وګوره
دا غوښه بیا د څه شي ورته تاسې هغه کوئ دا د واړه مال ده که د غټ کله واړه مال یې کړه د غټ مال چې کوم یو دغه یې خو دا د پسه غوښه چې دا له ښه راځي دا د خانانو خوراک دی که نه ته ولا داسې ما ته ټوکي م ښکارې شاعر م ښکارې ولا شاعر خو نه یم خو هنرمند یم د احمد ظاهر مرید یم مرید نه خپله هم څه زده دي که نه ولا بیا یوټیوب چینل به دغه کمه او هغه کې به درته لنک به غانې پکې وګوره یعنې خپله دې ویلي دي نو بیا کله کله ځان سره زمزمه کوي یو څه وایي دلته خو نشو کولی ځکه مو جومات دی خو چې بل ځای بیا نعتونه یو څه خو به وایي نعتونه خو وایو نعتونه یو نعت بیا راته ډالۍ که که اوس خو فلحال ماغزه کې هېڅ شی نشته خو انشاءالله چې بیا روژه دی اوس بیخي هغه ماغزه نه هر سره وتلی دي خو انشاءالله چې یو ورځ به دغه وکړو بالکل بالکل اوس تاسو پروګرام څه رقم ته دی اوس د خیره سره موږ داسې کوو چې په دغه بکسونو کې موږ دا ټیک اوی کوو او دا ګوره ټیک اوی کوو لکه دا یو پیس څومره وریجې هره ورځ پخوئ 20 کیلو 20 کیلو او غوښه ورسره څومره 20 کیلو غوښه ګوره دا داسې کوو صحیح شو د یو نفر دپاره او دا روزي هماغلته چې خبره مخکې به موږ په غورېګانې کولې خو غورېغان دلته ویست کېږي نه غواړي چې ویست شي ضایع نه شي اوس دې کې چې دی که ورنه پاتې شي کور ته یې وړي په پیشنمي کې یې خوري په خبره ورسېدې نو داسې ډېر ښه دی نو دلته بیا تاسې یوازې دا وریجې شوې پکوړې دي پکوړې چا پخ کړي دي هغه هم تا پخ کړي دي که نه پکوړې زموږ یو دا تیارې راځي پکوړې زموږ یو ډېر زبردست ولنټرلی یو دوست دی چې رستوران لري بخارا په دغه کې په سوتال کې دغه 15 کاله کېږي چې همیشه موږ سره د وریجې د پکوړو هر څه کومک کوي یعنې 90% 80% یعنې میاشت کې د رمضان کې دا موږ سره کومک کوي دا روزانه موږ ته رالیږي نو دلته دا نور ملګري چې در سره کار کوي دوی په کومو برخو کې دي دوی سره دغه صفي جان سره خبرې وکړه صفي جان چې دی نو دا صفي جان دی دا بل زما ورور دی ظریف جان دی انجینر صاحب سره خبرې وکړه صفي جان څه شی جوړوي دا مېک بستانه اوس واخلم ده سره به خبرې وکړو تا سره کیسې ډېرې دي بیا وروسته سره بیا هم کیسې کوو دا صفي جان ځان دې مکمل معرفي کړه دلته السلام علیکم زما نوم صفي الله ده او رشته بلډري کوم بلډر یم نن دې څه تیار کړي دي سلاد تیار کړل د نن ما ورور مجروح صاحب ما سلاد تیار کړی دي بقایا نور دمګه پیکینګ کوو سلاد کې د چی اچولي دي سلاد کې بادرنګ دی رومیان دي پیاز دی او ماستې دي درې شانې ما اچولي پکې دا مرچ هم داسې ترخه ښکاري دا مرچ ترخه دي خو انډوالان یې نه خوري دا څوک یې خوري بیا ډېر یو دانه اخلي د دې نه وروسته بیا پروګرام څه شی دی تاسې دسترخوان هواروئ هلته دسترخوان بیا هلته هواروو هغه څه وخت یې هواروئ هغه اوس هوار دی هلته اوس هوار کړی ده او یو دانه خرما او پکوړو سره خلکو ته او یو بوتل اوبه او بیا هغه چې روژه ماتې لمونځ نه بعد بیا موږ هغه کوو له خیر سره یو پیکینګ یو پیک دغه ده خلکو ته ورکوو روژه ماتې له خاطره ډېر ښه بیا نو بقایا بیا د اختر ورځ اختر کې بیا زما هغه د چپلی کباب دی په نو چپلی کباب خو دې په مونږ باندې بیا هغه بیل هغه بیا اختر کې راکړو اختر کې تقریبا د 150 کیلو چپلی کباب وکړو نو اوس دا د قابلی پلاوی په دې کې دا دی جوړ کړه په دې کې اچولي دي د هر کس لپاره یو دانه دا ورکوي سلاد ورسره دی نو اوبه دي زو هلته جومات کې چې هغه خرما دسترخوان چا ورکړی دی هغه د وطن دود یې کړی دی هغه هم په ګډه سره ګورو را سره اوسئ لکه څنګه چې مې وویل جومات کې دننه د روژه ماتې لپاره تیاری روان دی راځئ زما سره چې دننه لاړ شو او همداراز لایف خپرونه ده اسلامي مسایل بیانېږي او د روژه ماتې لپاره تیاری دا هر څه را سره دننه په جومات کې کتلی شئ را سره اوسئ لایف خبرونه روانه ده قاری صاحب عبدالوکیل ناست ده و در یوتیوب و در تیک تاک و این چیزهایی که امروز جوانای ما و شما را وقتش ضایع میکنه جوانای ما و شما را مصروف ساخته
از کار و زندگی کشیده از این چیزا کوشش کنیم که خودداری کنیم. همه شما در این صفحه پربرکت و صفحه افطاری ما خوش آمدین. انشاءالله که صفا آوردین، روزه همه ما و شما قبول باشه و از خداوند متعال انشاءالله که روز خوش و افطار خوش و با صحت برای همیتان آرزو میکنیم. اذان ته کم وخت پاتې دی، دسترخوان څنډې هم په ډکېدو دي، نو اذان چې وشي لا به دا ځایونه سره ډک شي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد. قاری صاحب روژه خود ما هغه کړله ماته دې کړله. او روژه مات شو لخیر سرت دیره. مننه صافی صاحب تشکر. دیگه افطاری رو بخیر کردیم، موزان داده شد. دوستای عزیز باش که اول خود تشکری کنم از شما از چینلتون که همیشه میایین. سال گذشته ما آمدین همین برنامه‌های مسجد ما رو برای دوستا و عزیزان میرسانیم. بسیار تشکر. دیگه ما افطاری رو کردیم بخیر، ولی بخیر منتظر هستیم که کلگی دوستا برادرها جمع شوند که نماز شام بخیر بخوانیم. بعد از نماز بخیر باز ما همین غذایی که اینجا ترتیب میکنیم در قوطیا اونا هم توزیع میکنیم ان شاء الله. پایین برای مردا و برای خانم‌ها ان شاء الله همراه ما باشین که افطاری را بخیر تکمیل تا آخر بکنیم ان شاء الله. تشکر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. نان خوش کی میگیره؟ بانش نمیگه بانش. نوم میرومال صاحب د افغانستان د کاپیسا ولایت د کاپیسا دونکو ما نو دلته تقریبا یو نیم کال شاوخوا کې زه دلته اوسېږم. دلته راځم د مسجد سره نږدې دی، یعنې مونځ ته دلته راځم تراویحو ته هر څه ته. نو بالکل ما د افغانستان هغه غوندې احساس کوم. دسترخوان دلته هواري څه هغه کې هغه په وطن کې چې کله به بس اما د وطن ما جماعتو غوندې هغه دی. نو دلته ما ملته مثال ما جماعتو کې افطاري هغه کو سیستم دلته ما مغسې دی بالکل ما افغانستان هغه دی. نو بېدانه انار پکې نشته. بېدانه انار صرف نشته، نور هر څه شته دي. ښه دا اوس چې دی په افغانستان کې په تګاب یا کاپیسا کې څوک ویني ملګري څه پیغام ورته لري؟ بس ټولو ملګرو ته سلامونه دي، بس خوشحاله دي اوسي. بس دغه پیغام دی نو چې یو بل ته د احترام وکړي، خاص د خپل مور او پلار ته احترام کوي. ډیره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله شدم. اول خودم معرفی کنید برای ما که بیننده با شما آشنا شوند. نام ما غلام سخیس از یکی از باشنده‌های لندن. اگر بگوین ما شما را در داخل مسجد دیدم، در جشیشته بودین تلاوت میکردین، هر روزی جمعین دمی رمضان؟ بله از شروع رمضان از دوم رمضان ما هر روز میجلس. خب چی به یادتان میه وقتی که در جمعین دسترخوان اوار همگی میان میشینن؟ خب طبعا وقتی که میایی همه گذشته‌ای که در وطن ما شما داشتیم همگیش در خاطرات ما شما هست و تازه میشه و میایه. یعنی یک احساس خوشی میکنی تا حتی احساس تنهایی که نمیتونی. فکر میکنی که چهار اطرافت همه هستن. تا حتی از خویشاوندها از فامیلا همه هستن. با واسه که نیست از خویشاوندها و فامیلا، لیکن چون که همه هموطن است، برادران مسلمان است، یک احساس فوق العاده میکنی. در وطن از کجای افغانستان هستین؟ از کدام ولایت هستین؟ در اوجم شما هم تو مسجد نان میبردین و دسترخوان اوار میکردین؟ بله ما از ولایت قندوز هستم. یادم میاد نان میبردیم. خب وقتی که ما طفل بودیم نان قسم دیگری بود، اونم غوری بود. در غوری یک دسترخوان میپیچیم، نان خدا بیامرزه والدیم روان میکرد. همگی
اما مطابق اما سلیقه خودشان دسترخوان خود پهن میکردن اوار میکردن میشتن افطاری خودم جمع میکردن. خود طبعا حال چون فرق کردن میجام. پیامتان برای دوستای کسایی که در افغانستان هستن اونا که تو رو میبینن چی پیام داری برش؟ والا در افغانستان دوستایی که ما را میبینن اولین پیام ما این است که اولادایتون اجازه ندین که طرف اروپا بیاین. واقعیتش علتش خب علتش ما شما میبینیم و میفهمیم. امکان داره که چهارسوایی که ما و شما زنده هستیم زندگی ما و شما خوب تیر شود، ولیکن نسل‌های بعدی ما و شما پاکدن نابود میشه. هیچ اصلا یک نسل دو نسل بعد دیگه ما و شما وجود نداریم. بسیار زیاد تشکر. تشکر از زنده شما. و سلامت. تشکر. خوش باشید. تشکر. دعا میکنیم خداوند مشکلات حل می‌گردونه یا الله. و برکت از این ماه مبارک رمضان در کانادا کسایی قاری صاحب ډوډۍ خو مو خوړل الحمدلله وشو ډیره زیاته مننه ډیر مزهدار و هر څه رښتیا واقعا ډیر مزهدار نوش جان نوش جان. خو دا کراته و قاری صاحب دغه یو ځای ډوډۍ خوړل دلته چې ټول راځي روژه ماتې دسترخوان وار ډوډۍ وخوړل شو د دې په دغه ګټو یې کراته وغږېږي. این طرح صافی صاحب که من همیشه میگم من اینجا برای افغانای خود بعضی وقتا بعضی دوستا میگه این ملکا در مسجد چرا افطاری میکنیم؟ اصلا امی حکمت ماه مبارک رمضان همبستگی، اخوت، برادری، محبت، دوستی است که با این نشستن، با افطار کردن، با این تعارف کردن یک لقمه نان به یکی دیگه در بین یک دو مسلمان محبت ایجاد میشه. صافی صاحب دی یک لقمه نان، یک توته نان، یک لقمه برنج در خانه هر کس پیدا میشه. در خانه فقیر هم در ملکا پیدا میشه، در خانه معتبر هم پیدا میشه، در خانه هر کس پیدا میشه. ولی هدف آمدن است در اینجا که کلگی یک جای شوه، کلگی یک جای میشه و کلگی در اینجا دست از اینکه یک دست بالا شود 10 دست 100 دست بالا شود دعا کنه این بسیار فضیلت داره به نزد الله سبحانه. الله جل جلاله اتحاد و اتفاق خوش داره. این می هدف است که کلتور و سنن و سنت وطن افغانستان ایجاد میشه. ببینید از راههای 10 مایلی 12 مایلی مردم میاد این مسجد ماشاءالله از محبت است. یگانه چیزی که سلام 13 مایل نه حاجی صاحب میگم از 13 مایل میام از 13 مایل میام دیگه ایجا دلتا چدی صافی صاحب یوازی دلتا چه دیر الحمدلله مونږ خوشاله دو اتحاد او هم بستگی ده. امی اتفاق دلته نشته چې دغه پښتون دی، دغه تاجیک دی، دغه ازبک دی، دغه تاسو د ټولو ملیتونو نن ولیدل امروز تمام حتی پشهیم در اینجا هست. آن دیدی پشهیم در اینجا دیگه این چیزا نیست در این مسجد. به می خاطر کلگی الحمدلله خوش است. قاری صاحب پیامتان برای کسایی که در اینجا هستن توان مالی از این دارند که در وطن ما شما در وجود فقر است زیادترشون چی پیام داری که همچون والا گرچه پیام ما خواهم همیشه برشان می است که یکی از پیام ماه مبارک رمضان پیام صدقه و خیرات است که در این ماه مبارک رمضان هر کس که توانایی هر چیز داره. حالا ببینید همین حکمت در همین صدقه فطر در فدیه و مخاطر است که در ماه مبارک رمضان مسکین و بیچاره و فقیر و هم در شهید هر دم شهید یک لقمه نان بخوره. پیام می است که هر کسی که بتونه اینمی ما از خداوند 10 برابر 20 برابر در ما صدقات انسان را، زکات انسان را، فدیه انسان را قبول میکنه و مسکین و بیچاره هم در شهیدی که در هر دم شهیدی که در وطن در افغانستان داریم هر کس در قوم خود، در قوم خود، در مردم خود داره اول خویشاوندان خود را کنن، بیگانه ضرور نیست، اول خویشاوندان خود را دیگه بسیار ثواب داره و من مطمئن هستم صافی صاحب که افغانا میکنه. الحمدلله. خب بازم این ماه مبارک رمضان زیادتر اگر کنیم بهتر خوبتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان حضرت بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هم میفرماید که هم در صدقاتش در خیراتش افزود میشد و هم در عبادتش
به خاطر که زیادتر ثواب داره در بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما. خدا شما را به سلامت داشته باشه. تشکر. ان شاء الله خیر نصیبتون زنده باشه. درنو لیدونکو دا واز ما د نن ورځې خبرونه مننه چې زما د یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی کوم نه سبسکرایب کړی له همدې ادرس او د همدې ویډیو په لاندنۍ برخه کې ادرس لیکلی دی له هغې ځای سبسکرایب کولی شئ مننه چې راسره یاستئ تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم ښې چارې